علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو دوستانو، سمیع الله تعالی شیم اس ټي میډیا نیو یوټیوب چینل کې. ګرانو دوستانو، په مخکینی ویډیو کې تاسو ته مې د حساب پې اکاونټ جوړولو طریقه درښوده او اوس غواړم چې تاسو ته وښیم چې څنګه د حساب پې څخه خپل شمیرې خپل نمبر ته پیسې ولیږو. نو ډیره اسانه ساده طریقه ده. ګران دوستانو، کله چې تاسو اکاونټ جوړوئ نو یو خبره تاسو ته هغې کې بل هم کومه چې کله تاسو اکاونټ جوړوئ نو په سهار کې بعد د جمع نه دغه وخت کې جوړوئ یا شپې 1-2 بجو کې کوشش وکړئ نو په هغې وخت کې ډایرکټ ویریفای کېږي او پیسې هم ډېر لیږل کېږي. نو راځم زه اوس پیسې تاسو ته د لیږلو طریقه ښیم. نو راځم حساب پې اپلیکیشن خلاصوم. ګران دوستانو، کله چې مې خپل حساب پې خلاص کړ ګران دوستانو، نو ما سره 100 روپۍ دي چې هغه مې تاسو ته وښودو چې څنګه یې ترلاسه کولی شو. نو راځم دغلته به تاسو راشئ ګران دوستانو، بای آر ټایم ته راځئ، په دې به کلیک وکړئ، بیا به دغلته خپل مقدار ګران دوستانو مخکې چې و په ورځ کې موږ 100 افغانۍ تیر کولی شو، مثلا خپل نمبر ته هم تیرولی شو یا سند کولی شو. نو اوس چې دی بیا یو څه مودې مخکې چې دی موږ په یو میاشت کې بیا 25 شو، په ورځ کې بیا په یو میاشت کې 25، بیا چې کله موږ ریپورټ وکړو په حساب پې یا کمنټس مو ورته وکړو ډېر زیات، نو بیا اوس 50 روپۍ موږ په یو جمعه کې لیږلی شو. اوس فلحال همدغه دی، که زیات هم ورته انتخاب کړو نه لیږل کېږي، او که کم هم ورته انتخاب کړو نه لیږل کېږي. راځم 50 لیکم، نیکسټ باندې کلیک کوم. ګران دوستانو، خپل همغه شمېره دلته کوم شمېره چې تاسو غواړئ چې پیسې ولګي همغه شمېره دلته ډایل کړئ. ګران دوستانو، ما خپل شمېره ډایل کړه. نو راځم په دې نیکسټ کلیک کوم او دلته به تاسو خپل پین کوډ ووهئ چې تاسو ته ما ویلي چې 10 و 100 هر څه چې و. صبر کو ورته ګران دوستانو. دغلته پیمنټ ان پروګریس دی، دغه چې کله ټاپ اپ ولیکل شو ګران دوستانو نو زموږ پیسې بیا لیږل کېږي، او که ټاپ اپ ونه لیکل شو فیلډ شو نو بیا نه لیږل کېږي. صبر ورته کوو ګران دوستانو. بالکل ګران دوستانو 50 روپۍ زموږ ولیږل شو. نو راځم تاسو ته دغلته وګورئ، تاسو به دلته راشئ ګران دوستانو، دغلته به تاسو کلیک وکړئ، نو نوټیفیکیشن ته به راشئ. دلته موږ ته وایي چې تاسو ولیږل 50 افغانۍ. زموږ نمبر ته هم راغی، دا مې د بل موبایل کې دی ګران دوستانو. نو زموږ 50 روپۍ زموږ سیم کارت ته راغله، خو دلته اوس هم 100 ښیي. نو کله چې تاسو دغه پاس ټاسک بار راښکته کړئ او په دې ټاپ اپ کلیک وکړئ، نو تاسو ته دلته ښیي چې تاسو دغه شمېرې ته چې په آخر کې 25 دی 50 روپۍ ولیږلي. نو بیا به تاسو حساب پې سر نه خپل ریفریش کېږي. اوس به وګورئ 50 روپۍ به پکې پاتې ګران دوستان. تاسو یې کتلی شئ چې 50 روپۍ پکې پاتې دی او مخکې 100. نو دای طریقه و ډایرکټ ولیږل شو ګران دوستانو. په داسې وخت کې چې خلک موبایل نه کاري، هغه وخت کې ډېر ښایسته یا نټ هغه وخت کې بیا ډېر ښایسته لیږل کېږي. نو دا وه د پیسو لیږلو طریقه. که کوم مشکل وي ګران دوستان اکاونټ جوړولو کې او که د لیږلو کې، نو تاسو ته مې ویل چې سهار وختي ولګي یا شپې ولګي، ډایرکټ لیږل کېږي. نو تر بلې ویډیو چې بیا هم ستاسو په چوپړ کې حاضر کېږم، زه سمیع الله تعالی شته، ماته اجازه راکړئ. د الله په امان.